مسلمانی خوري حجاب پاکی او لچټلیو څخه ځان ساتنه ده. الله جل جلاله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. سورة الأحزاب. یعنی او کله چې له دوی څخه څه شی غواړئ نو د پردې تر شا یې وغواړئ. دا کار ستاسو او د هغوی د زړونو د پاکۍ لپاره غوره دی. الله جل جلاله په دغه آیات کې حجاب د پاکۍ او د سړیو او ښځو د زړونو د طهارت نښه بولي. ځکه سترګې که څه شی ونه ویني زړه د هغه غوښتنه نه کوي، مګر که سترګې څه شی وویني حتما زړه د هغه غوښتنه کوي او د هغه لیواله کیږي. یا شاید ویې نه غواړي او لیواله یې نشي، نو که چیرې سترګې څه شی ونه ویني زړه پاک پاتې کیږي او انسان له فتنو او فساد څخه هم په امان کې وي. نو ځکه حجاب د ناروغ زړونو غوښتنې له منځه وړي.